السلام علیکم ملګرو، پښتو یوټیوب چینل درستوري ته په خیر راغلی. هیله ده چې دا چینل مو سره سبسکرایب کړی وي. نن موږ په واتس اپ بیک اپ باندې کار کوو. نو راشئ تاسو واتس اپ ته. د واتس اپ بیک اپ کاردار ملګرو چې کله تاسو نه دا واتس اپ ډیلیټ شي نو تاسو د هغې یو کاپي بیرته راخیستی یاست د جیمیل اکاونټ نه. نو تاسو راشئ د سیټینګ ته. سیټینګ کې تاسو اوس وګورئ دلته چیټس ته او چیټس نه بعد راشئ چیټ بیک اپ ته. نو دې کې مختلفې اپشن دي. تاسو راشئ ګوګل اکاونټ، کم ګوګل اکاونټ ته چې ته غواړې چې هغې ته دې بیک اپ وشي نو هماغه اوکې که سلیکټ یې که او انکلوډ ویډیوز که غواړې چې ویډیو دې پکې شاملې شي او که غواړې چې شاملې دې نه شي نو هغه دې ځای نه کولی شي. زه ورته وایم چې نه دې شاملېږي او چیټ بیک اپ باندې کلیک وکړئ نو بیک اپ شروع شو. څومره چې ستاسو معلومات زیات دي په هماغه اندازه به تاسو نه وخت اخلي. ما دا ویډیو لږه مخکې کړې ده چې زیات وخت ونه نیسي. نو زموږ بیک اپ اوس شوی دی، وخت او ساعت یې هم درته ښیي، لاندې کتلی شئ. نو انشاءالله په روانه ویډیو کې به د دې په ریسټور باندې کار کوو چې څنګه موږ کولی شو دغه بیرته ریسټور کړو. د دې او د دې ورته نور ویډیوګانو دپاره د سره چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا چې وینو د الله